ګوګل سرچینګ خو خلاص کړئ صحیح ده ګوګل سرچینګ مو وایو پرې ایمیل ته برازو نن دا وایي چې یاره یو ایمیل څنګه جوړېږي ایمیل اډرس یا برېښنالیک چې ورته وایي چې دا د څه دپاره استعمالېږي دا څه کار کوي دا د دې دپاره دی چې څنګه موږ وکولی سو یو چا ته مثلا ایمیل وکړو یو بل څوک موږ ته ایمیل راوکړي راته صحیح ده لکه مثال یې د چې دی د ټلیفون د شمېرې ده صحیح ده ټلیفون هم پیدا کړی دی ټلیفون موجود دی خو شمېره نه لرو سیم کارت نه لرو نو دا سیم کارت دې دپاره پیدا کړو چې یاره د چا سره اړیکه ونیسو په دې باندې موږ کولی سو اړیکه ونیسو ورسره وګورو مخاطب څه ورسره مثلا هغه سره هغه ته میسیج وکړو هغه ته مثلا ایمیل لکه وکړو چې هغه ته خپل فایلونه اسنادونه کوم شیان چې دي هغه روزمره راولېږو صحیح ده دې دپاره نو دې دپاره موږ راځو ګورئ چېش ته راځو په دې کې موږ رابسو یو ځل بل ته نوټ پیډ ته راځو په دې ځای کې موږ راځو چېش ته ګوګل او بیا په هغې کې چېش ته راځو هغه کې راځو جیمیل باندې کلیک کوو صحیح ده کلیک آن جیمیل صحیح ده صحیح ده دغه جیمیل خپله څه مطلب دی جیمیل یعنی ګوګل میل دا په ګوګل کې اکاونټ جوړېږي صحیح ده په چېش کې اکاونټ جوړېږي ګوګل کې اکاونټ جوړېږي صحیح ده سایټ یې څنګه دی لکه مطلب دې ته چې راځو لیکو چې www ټکی ګوګل ټکی کام بیا به هلته پر شیش باندې کلیک کړو بیا به هلته کلیک کړو مثلا پر جیمیل باندې صحیح ده هلته موږ لیکلي چې کلیک آن جیمیل یا ډایرکټ مستقیما دې ځای ته راتلل مستقیما اسانه لار ده www ټکی جیمیل ټکی کام بس هماغه خبر دا جی ګوګل میل خو نو پوهېږي میل خپل لیږل ته وایي استول ته وایي صحیح ده دا هغه نه دي خپله میل جیمیل نه بلکې میل مساوي کېږي د شي سره سینډ استول دواړه ورته یو معنا هغه چې خپل په ځای کې استعمالېږي هغه خپل صحیح ده اوس راځو لیکو چې www ټکی اوس به ډېر دلته وسایي دلته راځو ورته وایي چې جیمیل ټکی کام دا چې مو ولیکل په دې سرچ باکس کې د انټر بټن پریس کړو راغی صحیح شو اوس دې کې بیا چی شو په دې کې موږ راځو sign in with the different account په دې باندې کلیک صحیح ده دې باندې کلیک دلته چې بل اکاونټ یې اضافه شوی ځکه دا راځي صحیح ده ریموو دا کلوز دا ډن صحیح ده دې ځای ته راځي په دې ځای کې ګوري واپس بیا موږ راسو یو ځل www ټکی gmail.com څه شي یا دلته نیټ خلاص و صحیح ده ګوره بیا هماغه ځای ته راغی اوس نو که بل اکاونټ داخل سوی و ریموول د هغه ختمول د کریټ ان اکاونټ راویستل بیا په دې طریقه کوو چې هغه ډفرنټ اکاونټ باندې کلیک کوو چې هغه ریموو سي موږ بل اکاونټ اوس به راسو انټر یور ایمیل دې دپاره استعمالېږي که چېرې موږ اکاونټ ولرو نو انټر یور ایمیل کې هلته خپل ایمیل لیکو صحیح ده او بیا نیکسټ باندې کلیک کوو او هیلپ چې دی دا بیا وایي وروسته چې موږ ته پاسورډ ورکړي مثلا ایمیل اډرس دا چې ورکړي دا پیدا کولی شو اوس راځو زه ورته وایم کریټ وایي جوړول اکاونټ کریټ اکاونټ څه مطلب دا دی چې یو اکاونټ جوړول ځان یو برېښنالیک جوړول کریټ اکاونټ صحیح ده کریټ اکاونټ کې بیا چې کولی شو راځو په دې کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو کریټ اکاونټ چې څنګه کلیک وکړي بیا فرست نیم لاست نیم او بل موږ سره چوز یوزر نیم دا یو فورم دی چې موږ باید دا خانه پورې کړو صحیح ده اول به راسو
دلته به راسو خپل نوم به ولیکو مثلا د چا په نامه آی ډي جوړو څنګه آی ډي جوړو بلال په نامه بلال احمدی رحمانی صحیح سو choose your username دلته وایي you can user letters in numbers and words مطلب د دې چې مطلب دا دی چې د خپل هغه تخلص او نوم دواړه ولیکئ چې دا بیا ستا د ایمیل اډرس لکه مثلا چې موږ تاسو وایو د چا د ایمیل اډرس دی مثلا khan@gmail.com سر دغه چې شو دا به کې رقم چې شو دغه @@ یا 8 چې ورته وایي څه ورته وایي 8 یا @@. سر دوی کوم سره دغه مهم دی په دغه کې چې څنګه ورکی نوم یې @@ یا 8 چې موږ تاسو ورته وایي پښتو کې به ولیکو بس چې بل راته وایي یا د څه نوم د خصيص وره و د خصيص نوم 8 د ریټ صحیح ده @@ صحیح ده او دلته کوم دغه ده کمپیوټر کې چې کوم شیفټ ونیسل ته شیفټ دا دوا وګوره دوه راغله شیفټ ونیسل دوه راغله صحیح ده دا نو ګوري دا د ایمیل اډرس وو دغه ترمنځ فرق ته مو ګوري د ایمیل اډرس او د ویب سایټ ترمنځ مثلا یو څوک تاسو ته کارت درکړي وای وګوره په دې کارت کې زما د ایمیل اډرس هم ستا او بل مې شي شته زما ویب سایټ اډرس هم شته اوس به زه څه پوهېږم چې دا کوم ایمیل اډرس دی کوم ویب سایټ اډرس زه به ایمیل مې راخستی په ویب سایټ پسې به ګرځم ویب سایټ مې راخستی ایمیل پسې لېږم ایمیل پسې صحیح ده نو دې لپاره چې کوو د ویب سایټ اډرس چې دی عموما په سر کې 3 واره ډبلیو راځي بیا ټکی دغه @@ په ویب سایټ کې نه صحیح ده او بل هغه دغسې یو ډومین راځي لکه دا موږ ویلي وو دا ډومین دی صحیح ده اوس راځو غواړي چې خپل ځان ته یو اکاونټ یو یوزر نیم جوړ کړي او ګوره د @gmail خپل ګوګل راوړی دی مثلا دلته به موږ ورکړو چې بلال صحیح ده رحمانی هغه @gmail بیا به موږ ته داسې یو څه شي راکړي یو اډرس راته راکړي سر مو خلاص و دا خو دلته نه لیکو دا خو موږ هلته لیکو صحیح ده دلته به اوس راسو اوس به راسو دلته به ولیکو چې بلال رحمانی صحیح شو ټیپ بټن وګوره کیبورډ کې دا ټیپ بټن یا راسل د کلیک پاسورډ وسول ورک اوس ګوره ما ته وای someone already has that username صحیح ده او یو بل یو دغه مخکې د پخوا څخه دا مطلب دغه نوم اخیستی دی په دغه نامه بل آی ډي جوړه سوی لکه سیم کارت ګوري یو سیم کارت په 2 نمبر باندې په یو نمبر دوه سیم کارت راځي نه راځي نو اوس دا ته وایي بلال رحماني 340 غواړي رحماني 340 کې بدل کې کنه بل بیا برانه کې نو دلته به راسو ورته ولیکو چې 0 به ورته ولیکو بیا صحیح بیا هم نه دی صحیح بلال رحماني 350 هغه دا بیا بدل کوو ته بل کا لاسه کا مثال هم نه کېږي نه اتیا 0.5 به هم نه کېږي دا جوړ شوی او دا ټول په دې هغه جوړ شوی دا دومره دا 0.5 نو دا نړۍ کې ته فکر وکړه څونه بلال رحماني بلال ها هغه که 50 کا دا 50 صحیح شو یا نه دی بیا راغی رحماني بلال غواړي دونه دغه بهر یا بل شي ورسره ولګوه بهار رحماني بلال بهار وګوره دا دې په نامه هم جوړ شوی بلال رحماني بلال بهار 40 وشپېته کې سل کا 50 کا دا سل
دا شي د پر سر عدد ورکوي دا بس د وسیس چې بغه شي کنه آی ډي واوړي تغیر واوړي وکړي تغیر وکړي ان د دې معنا دا دلته چې موږ ته لیکي افسر خط چې دغه یوزر نیم چې ته کوم ځان ته دغه مثلا فرض کړه دغه شماره چې ته د ځان لپاره خوښه ده شماره وختي جوړه شوې ده بل یو د استعمال نو ته بیا نشي استعمالولی شماره د شرط شي د شماره په دغه غواړي یا مطلب نسوي په دغه ایمیل رس کم بلال بهار شه دی په دې نامه وای جوړ شوی دی بل چا بلال بهار په نامه جوړ مو د سره نو نسې کولای چې دا به ته وای مو د سره د شلو 500 سره ولګو چې تغیر وکي صحیح ده بس خلاص هر وخت چې دا سره راغلی د دې معنا دا ده چې په دې نامه بل جوړ شوی صحیح ده اوس راځم پاسورډ لګوم 1 2 3 افغان دا پاسورډ مې ولا ورکړي صحیح ده بیا 1 2 3 افغان هر شی پاسورډ چې ته ولا ورکړې اوس راځم دلته یو میاشت انتخابوم جولای 5مه د 1999 کال صحیح ده اجنډا ته غلط شي استاد درنه دا کوم د غلطي سوي د سنې نو چې ته وس آی ډي ورته جوړې یو چاته تذکره مثلا لکه څه شي دي چې تر عمر زیات نه جوړي لکه مثلا د رجسټر دی وای دی اقل یو کس باید فرض مثال د 15 کالو د 12 کالو لس کال څخه کم نه هغه نن پیدا شوی دی نن بیا ته آی ډي په هغه تاریخ ورته جوړ ها صحیح ده یا مطلب مې دا و دغه د نوروګه شو دغه آی ډي د او هغه چې د 1999 نه غلط شو پروا نه کی اورا خنشته نه جندر ترازو جندر میل دی فیمیل دی ادر قبل شي نر دی شذ دی زو میل ټلیفون شماره why you can چجدي why your phone number helps us with the things like keeping your account secure for example we can send the text message to help you access your account if you ever forget your password مطلب د دې چې ګوري مطلب د دې دا دی چې دا ټلیفون شماره موږ د دې لپاره ورکو چې کله موږ ته پاسورډ ورکړو موږ تاسو کولای په اسانۍ سره بیا خپل پاسورډ پیدا کوم سره انسان دا پاسورډ یې بیا څه کوي اکاونټ دې پاسورډ یې سپیر شوی بیا موږ کولای په دې باندې پیدا کوو ټلیفون شماره تا صفر وایا وایا وای د ولې ګوسه درنوي درسلويش څلور شه بل دی یور کرنٹ ایمیل ایډرس کرنٹ ایمیل ایډرس به د څه لپاره استعمالیږي دا به ورور د دې لپاره استعمالیږي چې کله زموږ څه پاسورډ ورکسي د دوه لارې کولای شو پیدا کو یا به د چیز د لحاظي د ټلیفون شماره باندې یا به په ایمیل ایډرس باندې چې هغه پر روان کې به موږ ته سمالان وایي اوس دونه ځان پوه کو چې دلته موږ کولای شو کله پاسورډ ورکړي په دې باندې پیدا کو لیکن دا طریقه اوس موږ نه وایو چې څنګه به پیدا کو دا به ورسره روان درشي صحیح ده د هغه کس ایمیل ایډرس تا خپل ملګری بلې خو ګوري یاد ساتئ که د هر چا ایمیل ایډرس مو دلته ورکړئ هم د ټلیفون شماره کولی شي هغه ستاسو اکاونټ ته داخل شي د بل شماره صحیح ده کوشش به کوئ چې څه وکړئ چې ایمیل ایډرس مو خپل وي او هغه مو یا ایمیل ایډرس داسې اعتباري سړي وي چې هغه ډېر شي صحیح ده اوس راځم دلته وکړو څه شی ورته وایم یار یور کرنٹ ایمیل ایډرس کې ولته کوم ahmad@gmail.com یا ستا ایمیل ایډرس راته وایه LATIF رحمان 2011 AB@gmail.com صحیح شو دلته به ایمیل ایډرس ورکړو سره و نمبر ورکول شي نمبر خو ما دې لوړ ورکړي نمبر یو ایمیل ایډرس استعمالوي ایمیل ایډرس هم ورکړي دا چې ټلیفون در سره ورکسوي سیم کارت نه نو بیا خو نه څه کولای پاسورډ پیدا کړي نو بیا به ایمیل ایډرس ورکسي بیا ټلیفون شماره باندې کولای صحیح ده اوس نو په دې ځای کې ماته وایي skip this verification phone verification may be required مطلب د دې چې شری ما ته وایي دا شی په دې لوحه کې لیکلی دلته ټایپ د ټیکس دا شی وایي ټایپ کا و دا اپارټمنټ و صحیح ده
زه غواړم چې دا ایسته کوم دا نه کوم بالا دا نه لیکم نو دلته به سکیپ کوم دا سکیپ تښتېدل ته وایي یو پرېښودل دا که د دې ضروري نه ده بیا او بیا ضرورت نشته I agree Google trims of service in policy privacy صحیح ده privacy policy دا به چکو دا به دې ځای نه next دا نیکسټ دا چې شي مطلب څه مطلب دا زه موافق یم چې زه د خپل کار دغه شان باندې مو لکه موږ تاسو ته چې مرکري په دې باندې زما صحیح ده اوس دلته راسو په دې ځای کې وګورو دا به سره اپلاور باندې وکړو چې په دې ځای کې تاسو کوم سوال کوم شتن لري وګورئ دا اوس شوز یور نیم خپل نوم غشو او دغه خپل تخلص نوم دواړه لالو او بهار دلته ول دا ولیکل شو سره دلته وای نوم راچو دا د نوم خانه دا د تخلص خانه ها نو بیا څنګه دا دغه شو دلته بلال بهار خدا بیا دواړه ته یو ځای شو دواړه بلته یو ځای لیکي خدا دواړه ته یو ځای ته جدا جدا لیکي او صحیح ده صحیح وردا ډیر ضرور دی زه به ویل کړم درته پاسپورټونه چې موږ کوله د احمد په نامه بلس کسا ماره به ول احمد نو کوم احمد د پلان کې زی د پلان ما په سره یو رقم اوس کم یو اګه څه شیم نسته باندې والا ورته ولا نو بیا به خلاص تخلص باندې خلاص باندې صحیح ده اوس دې ځای کې چشکو په دې ځای کې کوم ستونزه چې صاحب وګوره کوم ځای کې دا پاسورډ ورکو او پاسورډ یو اپلاور کو کنفرم یو پاسورډ تصدیق خپل پاسورډ تصدیق ماغه بیرته ماغه پاسورډ اندم ورکو صحیح شو پاسورډ دا قانون دی چې دوه ځله برډه مطلب برډه د پیدایش نیټه او جندر جنس نر دی شزه دی چې دا غي دی چې شه او دا پاسورډ دې چې ورکو سره پاسپورټ موږ ورکې یو 2 3 افغان اوس به دا شي کو نیکسټ وکړو صحیح ده صحیح شو اوس ما ته وای یو آر الموست ډن وای تقریبا تاسو اوس دا کار وکړي تقریبا یعنی مکمل تقریبا مطلب دا دی چې مکمل څه ویل نه دی we just need to verify your account before you can start using it وای اول موږ دا verify کوو صحیح ده دا نو ورسته کولای شي چې وکړي دا استعمال کوي اوس څه کوي د دې ټلیفون شمیرې تصدیق لپاره وای موږ تاسو ته وای how should we send you codes وای دا کوډ یو کوډ دی درکې دا څنګه درته واسو کمپنی وای یو وایس میسج درته وکړو که ټیکس میسج درته واسو یعنی وایس خبرې په ټلیفون درته وکړو زوم ټلیفون راته وکړ لږه بس ټلیفون راته وکړ د شمیرې دا بچی شو دې ځای نه کنټینیو نو اوس به دې شمارې ته چې وسی زنګ راسي کمپنی زنګ ورته وي دا आवाज ورته صحیح شو مطلب یې څه په څه هغه ول دا سس کوډ دی راته پښتو کې دوه ما چې دا خپل کوډ ته ورسې دا سس کوډ دی دا کوډ دلته ورسې او دا کوډ استاد دا بیا دا اوس چې استعمال کوي بالا بیا بل کار نه کوي دا کوډ او یک بار مصرف چې موږ ورته وایو ها او دا اوس بیا موږ ته په کار نه راځي یا بیا په کار نه بل پلچ بیا ته دا وریفیکیشن دا کوډ پیدا کړه پاسورډ در سبرکس بیا بل کوډ هغه غړي چې هغه دی ورکې دستي بیا بل پلچ بیا دستي اړه بیا بل کوډ دا نو بیا دا کوډ نه راځي یا دا کوډ دا کوډ بیا موږ ته سپید د لپاره سپید دا ماج د پیل حال د لپاره دی د لپاره راځي او ها دا به کنټینیو وای کته چې دا کوډ نه راغلی نو بیا ته ټرای اگین که دوه ځله لپاره دا که صحیح ده زوم راورسېده بس دا کنټینیو صحیح ده پروسیسینګ اوس موږ اکاونټ دا راغلی څه ولیکله وای ویلکم شرح خلاص
your new email address is bilalbahar@gmail.com. That's the email address. Thank you for the creating Google account. Use it to subscribe to a channel on the YouTube video for the chat for free. Save private places map that all karna hoy kawala se sahi da وزر اعظم د شش کومه کنټینیو ټو جیمیل د خپل ایمیل اډرس پر واخن کاپی وکم رائټ کلیک کاپی کوم ځای کې ثبت کوم دلته به ځان سره کښې کنټرول وی د کیبورډ زموږ د ایمیل اډرس څه شو bilalbahar@gmail.com اوس به د چیز باندې کلیک وکړو جیمیل گو ټو جیمیل دا اوس کوم څه وګورئ د ټلیفون د میسیجو ځای ته ځي وای ا ټلیفون نه چې میسیج راوړل ځای ته وځي دا کوم یو دا جیمیل اوس چې کله کلیک کول ته اوس ډایرکټ هغه ځای ته ځي انتظار وکړو اوس به راسو لوډ بیسیک HTML باندې وکړو صحیح ده دا لوډ بیسیک HTML باندې اوس موږ آی ډي خلاص وکړو کنه خلاص شو صحیح شو اوس په دې ځای کې کمپنۍ موږ ته یو میسیج راواستوي هغه د څه په خاطر د دې په خاطر چې تاسو څخه ډېره مننه چې تاسو د ګوګل کې ځان رجسټر کړئ صحیح ده I am so glad صحیح ده decided to try out Gmail. Here are a few tips to get up. زیاده اوس مطلب دا د ایمیل په څو باندې راغلی وي کوم ګوګل سره په شپږ پنځه سرورز دا کې باندې صحیح ده دا زموږ د ګوګل د اکاونټ جوړولو چې شو بس ته په دغه ځای باندې ولګه د خوښه ده نو بس اجازه اوس نو غواړم چې خپل اکاونټ بند کړو چې خلاص مو کوي صحیح ده چې باندې کلیک وکړو ساين اوټ باندې ساين اوټ ښه یو څو شان په دا ایمیل کې ولیکئ چې هغه ضرور دی چې موږ زده کړو یو څو شان په ایمیل کې شته په ایمیل کې یو څو شان دی هغه لکه اول دی یو دی create an account بل د موږ سره sign up صحیح ده بل د موږ سره sign in بل موږ سره sign out بل موږ سره log in بل موږ سره log out دا دواړه دلته بغل پر بغل ولیکم اپلای عمل کې د دې سره لکه په ترتیب راشي دا واسه ولیکي ورته دا ځان سره ولیکي صحیح شو اول دی create an account د دې په مرسته کولای شو ځان ته نوې برېښنالیک یا نوې اکاونټ جوړ صحیح د دې په مرسته کولای شو نوې اکاونټ یا برېښنالیک جوړ کړو ځان
یا ایمیل جوړ کړو هر شی چې ورته وایاست هر شی چې ستا نه خلاصېږي ښه ساین اپ ساین اپ هم دغه کار کوي په ځینې ځایو کې ساین اپ راځي په ځینې ځایو کې کریټ ان اکاونټ راځي یو شی دواړه یوه خبره صحیح ده لاګ ان جوړې سوي آی ډي ته داخلېدل صحیح ده کله چې آی ډي جوړه کړو ساین اپ دا کریټ ان اکاونټ دواړه یوه وظیفه سرته رسي صحیح ده دا په یاهو په هغه کې را استعمالېږي فیسبوک کې جوړ شوی آی ډي ته داخلېدل ساین آوټ ساین آوټ داخلي سوي آی ډي څخه وتل داخله شو آی ډي څخه وتل وتل او آوټ لاګ آوټ ولا ساین آوټ دواړه یوه خبره ساین ان او لاګ ان دواړه یوه خبره د جوړې شوي آی ډي څخه وتل ساین آوټ و یا لاګ آوټ ان داخلېدل آوټ وتل ان بیا بیله معنا لري ان بیا لکه سربیل ان لاګ ان دا خو بیا د انګلیسي دا سن ان دا ورته داخلېدل جوړې سوي آی ډي ته داخلېدل لاګ ان هم جوړې سوي آی ډي ته داخلېدل صحیح ده اوس دا ثبوت ورسوو چې څه رقم موږ دا کولی شو دا ساین ان او ساین اپ په کوم ځای کې ځکه په ګوګل کې خو اکاونټ راځي او چې داخلېږي ساین ان راځي نه ګورې که موږ نور اکاونټ ورته راشو لکه فیسبوک مثال www ټکئ facebook.com دې باندې انټر کو اوس موږ راسو هلته چې موږ آی ډي جوړوو هلته به څه لیکلي ګوره دلته څه لیکلي دي چې داخلېږي لاګ ان یې لیکلی یعنې داخلېدل ګوره هغه خبره ساین اپ دلته چې به آی ډي جوړی دا بیا دا خانه پورې کېږي آی ډي جوړی بیا دلته څه لیکلی دي ساین اپ نو په بعض کې هغه لیکلی دی بعض کې دا لیکلی دی چې مطلب د ټولو یو دی صحیح ده یا مثلا یاهو ته راځو یاهو میل کنټرول کا سنټر یاهو میل ته چې راسو هم موږ سره دا شان راځي ساین اپ او لاګ ان راځي وګوره چې شی راغلی دی ساین ان صحیح ده او آی ډي جوړول د څه شي ګوره وای ډونټ هاف ان اکاونټ یعنې هیڅ اکاونټ نه لرم دا معنا چې اکاونټ جوړوم دلته کلیک صحیح ده مشکل خو نشته دا ما چې هغه ثبوت رسولو دا لاګ اپ لاګ ان صحیح یعنې مطلب دا دی وروره چې دغه دوه کمانډ چې دي دا دواړه یوه وظیفه سرته رسوي خو دا استعمالېږي په څه شي کې دا په جیمیل کې جیمیل یا ګوګل چې ورته وایي صحیح ده او دا بل چې دی په څه شي کې استعمالېږي فیسبوک یا څه شي کې یاهو کې یا هټ میل ون ډرایو صحیح ده دیو کې استعمالېږي کریټ ان اکاونټ جیمیل او ګوګل کې استعمالېږي جیمیل ګوګل ورور یوه خبره ده ساین اپ چې فیسبوک څه بل څه د فیسبوک دپاره یاهو دپاره هټ میل دپاره ون ډرایو دپاره صحیح ده ریکارډ په دغه ځای سټاپ کو بس